بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. د زیار اکیډمي یوټیوب چینل ګرانو کتونکو السلام علیکم. دا د لشمني سره سم درته د اقتصادي پالیسي جوړول اړوند ټولګي کې حاضر یم. زه نصیر کوټوال یم او په دغه ټولګي کې به ستاسو ملتیا کوم. هیله ده چې تر پایه را سره واوسئ. د کورس اړوند څو خبرو ته اشاره کوم، له هغې وروسته به بیا عملا په ټولګي باندې پیل کوو. لومړی دا چې د اقتصادي پالیسي جوړولو مضمون ډېر یو پراخه مضمون دی. بیا هم موږ هڅه کوو چې د امکان تر بریده د نوموړي موضوع اړوند اساسي او بنسټیز مواد په راتلونکو لیکچرونو کې راټول او تاسو ته یې وړاندې کړو. دوهمه مسله دا ده چې څوک کولی شي له دغه موضوعاتو ګټه واخلي. نو د اقتصاد پوهنځي محصلین کولی شي، فارغین کولی شي او نور مینوال هم کولی شي چې تر یو بریده له دغه موضوعاتو څخه ګټه واخلي او د ځینو اقتصادي موضوعاتو اړوند هغوی پوهه ترلاسه کړي او هغوی د اقتصادي موضوعاتو اړوند پوه شي. نو د پیل وړاندې ځینې اساسي موضوعات دي چې په راتلونکو لیکچرونو کې په هغه پوهېدل اړین دي، ځکه که موږ مخکې ځو او په هغه بنسټیزو او د اقتصاد اړوند په لومړیو مفاهیمو مو سر نه وي خلاص نه شو کولی چې هلته بیا په هغه پیچلو موضوعاتو، فورمولونو او یا په ګرافونو باندې موږ پوه شو. ځکه خو نو لومړی ځینې موضوعات غواړم تاسو سره شریک کړم، په هغې بحث وکړم. د هغې جملې څخه لومړی به سرکولر فلو آف انکم یا د لګښت عواید دایروي جریان، دا د اقتصاد د لومړنیو مفاهیمو څخه دی او داسې ویلی شو چې یو اقتصادي جریان په همدغه سرکولر فلو باندې متکی دی چې وروسته به پرې موږ عملي بحث وکړو. په جي ډي پي باندې به بحث کوو یا په ناخالص کورني تولید باندې. بزنس سایکل یا اقتصادي نوسانات هم یو له بنسټیزو موضوعاتو څخه ده چې په دغه راتلونکو بحثونو کې به پرې بحث کوو. او نور ځینې اړوند موضوعات لوی واړه کوم چې اړتیا محسوسیږي هغه باندې به بحث کوو او بیا به وروسته د اقتصادي پالیسي جوړولو اړوند چې موږ دوه لوی اقتصادي پالیسیګانې لرو، یو مالي پالیسي ده، یو هم پولي یا منیټري پالیسي اینډ فیسکل پالیسي. په د بهرنۍ سوداګرۍ اړوند پالیسیګانو باندې هم خبره کوو او د اقتصادي پرمختګ ځینې پالیسیګانې به هم بحث کوو. که تاسو پوښتنه لرئ ممکن په راتلونکو درسونو کې ځینې داسې موضوعاتي فارمولونه یې، ګرافونه یې چې ستاسو پرې سر خلاص نه شي، دمګړی پرې پوه نه شئ په لیکچر کې، لاندې په کمنټ کې تاسو لیکلی شئ. تاسو پوښتنې ته به انشاءالله اړوند ځواب پیدا کوو او د تاسو سره به یې شریکوو. په ټوله کې د یو هېواد اقتصادي جریان له څلورو برخو څخه جوړ شوی. دغه برخې عبارت دي له اول هاوس، هولډ یا کورنۍ، دوهم کاروبارونه یا هم فرمز، دریم دولت او څلورم هم بهرنۍ تجارت یا فارن ټریډ. نوموړي ترکیبي اجزا یو له بل سره د عاید او لګښت د یو دایروي جریان له لارې تړلي دي چې د سرکولر فلو آف انکم په نامه یادېږي، چې موږ ورته یوازې سرکولر فلو وایو. د اسانتیا دپاره د دغه اجزاو څخه یوازې هولډ او فرمز په دغه سرکولر فلو کې تر مطالعې لاندې نیسو. د بېلګې په ډول فرضوو چې یو اقتصادي جریان یوازې کورنۍ او کاروبارونه لري یا فرمز لري. دا دواړه برخې یو له بل څخه نیمګړي دي. په یوازې ځان په یو اقتصادي جریان کې د دغه څلورو اجزاو څخه یو هم فعالیت نشي کولی. دوی یو له بل سره په اړیکه کې دي او راکړې ورکړې سره لري. کورنۍ د کاروبارونو توکي او چوپړتیاوې رانیسي.
توکي او خدمات. په مقابل کې کاروبارونه کورنیو ته د تولید د عواملو لګښت تادیه کوي. په هغه بازار کې چې کورنۍ د کاروبارونو توکي او خدمات رانیسي، د توکو او خدماتو د بازار یا د ګوډس اینډ سرویسز بازار په نوم یادېږي. موږ ورته ساده د توکو بازار وایو. او په هغه بازار کې چې کاروبارونه د کورنیو د تولید عوامل، سرمایه د بیلګې په ډول کاري ځواک چې په کوم بازار کې کمپنۍ یا کاروبارونه رانیسي، هغه ته د تولید د عواملو بازار وایي. که کورنۍ د کاروبارونو توکي رانیسي، نو کاروبارونو ته تادیه کوي، لګښت لري. په عمومي ډول د کورنیو لګښت د سی یا کنزمشن په نوم یادېږي. په مقابل کې کاروبارونه چې د کورنیو د بیلګې په ډول د کورنیو کاري ځواک رانیسي، هغه په خپل مثلا فابریکه کې ګماري، نو هغوی ته تادیه کوي. نو دوی کاروبارونه هم یو ډول لګښت لري. د کاروبارونو لګښت ته مونږه انویسټمنټ یا د پانګونې لګښت وایو، ځکه چې د یو څه د تولید لپاره دوی لګښت کوي. استهلاکي لګښت نه دی، بلکې د لا ډېرې خدماتو او توکو د تولید لپاره دوی لګښت کوي. مونږ فرض کړي چې په اقتصادي جریان کې یوازې دغه دوه اجزا شتون لري، نو طبعا د دویم لګښت به د یو اقتصادي جریان ټولیز لګښت یا اګریګیټ ایکسپنډیچر وي. د دوی پرته تر اوسه لا مونږ په دغه رابطه کې دولت او بهرنی تجارت نه دی شامل کړی. نو اګریګیټ ایکسپنډیچر به مساوي د کنزمشن جمع انویسټمنټ سره. اګریګیټ ایکسپنډیچر موږ په ای ای باندې یا په اګریګیټ ایکسپنډیچر باندې ښیو چې دا نورم ساده شي. اوس راځو په اکویلیبرم یا په توازن خبره کوو چې څه وخت به دغسې یو اقتصادي جریان په متوازن حالت کې. موږ وویل چې اګریګیټ ایکسپنډیچر یا ټولیز لګښت مساوي دی د کورنیو مصرف جمع د کاروبارونو د پانګونې مصرف. اوس پوښتنه دا ده چې هغه اقتصادي جریان چې دغه دو ترکیبي اجزا ولري، هغه به په کوم حالت کې د توازن په حالت کې وي. څه وخت به موږ یو متوازن اقتصادي جریان ولرو. دا موخه هغه وخت لاسته راځي کله چې اګریګیټ ایکسپنډیچر یعنې ټول مصارف مساوي د آوټپوټ سره. آوټپوټ ټول هغه خدمات او تولیدات چې په یو اقتصادي جریان کې تولیدیږي، یعنې د ټول لګښت په وسیله باید ټول تولید شوي خدمات او توکي راونیول شي. آوټپوټ ته موږ جی ډي پي ویلی شو. دا مساوي شوه جی ډي پي. کله چې جی ډي پي موږ د انکم یا جی ډي پي د اندازهګیرۍ د څو لارو څخه یو هم د لګښت یا د ایکسپنډیچر او یوه هم د عاید طریقه ده. کله چې موږ جی ډي پي د عاید په وسیله سنجولي وي، نو عاید ته موږ وای وایو، یعنې اګریګیټ ایکسپنډیچر مساوي شو وای. پوهېږو چې عاید په دوه لارو لګول کېږي، یا وای مساوي یا به یو کس خپل عاید لګوي، مصرفوي به یا به هم سپما کوي. وای مساوي کنزمشن پلس سیوینګ. عاید به یا هم لګوي د خپلو اړتیاو دپاره او یا به هم پس انداز کوي. دا په دې معنا چې لګښت کوونکي خپل ټول عاید
نه لګوي، نه مصرفوي. طبعا یو برخه یو پورشن یې پس انداز کوي. د بیلګې په ډول مثلا یو کس 100 افغانۍ عاید لري، د دې 100 افغانیو څخه 90 افغانۍ لګوي او 10 افغانۍ پس انداز کوي. دا په دې معنا چې د مجموعي تقاضا نه 10 افغانۍ کمې شوي دي. یعنی څومره پیسې چې په اقتصادي جریان کې د کورنۍ لوري ګټل شوي د هغې جملې نه 90 لګول شوي دي، 10 پس انداز شوي دي، بیرته اقتصادي جریان ته نه دي راغلي. نو د اقتصادي جریان ته نه د پیسو دغه ډول وتلو ته لیکیج وایي. لیکیج یا تویدنه په دې معنا چې دا د اقتصادي جریان څخه توی شوي دي. طبعا یو وګړی چې کله پس انداز کوي پیسې بانک کې زیرمه کوي، نو که دغه 10 پیسې بانک ته ورکوي، بانک هم د دې لپاره جوړ شوی دی چې د اړتیا څو هغه وګړي چې پیسو ته اړتیا ولري هغوی ته قرض ورکوي. بانک مثلا د دې پیسو 15 افغانۍ بیرته یو چا ته پور ورکوي، یو کمپنۍ ته، یو کاروبار ته، هغوی پرې پانګونه کوي. نو دغه 10 افغانیو نه 15 افغانۍ بیرته اقتصادي جریان ته راځي، چې دغه بیرته راتګ اقتصادي جریان ته د پیسو بیرته راتګ د انجکشن په نامه یادېږي. انجکشن بیرته د پیسو راتګ. اوس راځو بیرته د توازن نقطې ته، د متوازن اقتصادي جریان موضوع ته. اګریګیټ ایکسپنډیچر باید مساوي شي د وای سره. وای موږ وویل چې وای مساوي دی د سی جمع اس سره، یا د کنزمپشن جمع سیوینګ سره، او ای ای وایو موږ چې کنزمپشن پلس انویسټمنټ. نو د ای ای په ځای لیکلی شو چې سی جمع آی مساوي دی د وای سره. وای مساوي سی جمع اس. د رابطې یا د مساوات د دواړو طرف نه موږ سی حذفولی شو، نو آی مساوي شو د اس سره. یو اقتصادي جریان به هغه وخت د توازن په حالت کې وي چې کله انویسټمنټ یا پانګونه مساوي شي د سیوینګ سره. په دې معنا چې کومې پیسې پس انداز شوي هغه بیرته اقتصادي جریان ته راشي، نو هغه مهال به اقتصادي جریان په متوازن حالت کې وي. په دې معنا چې نه څه تلي او نه څه راغلي دي، په ساده ژبه باید ووایو. مخکې مو د اقتصادي جریان یا سرکولر فلو اف انکم یو ساده بڼه چې یوازې کورنۍ او کاروبارونه یا خصوصي سکتور پکې شتون درلود بحث کړل. اوس دلته د اقتصادي جریان د څلورګونو ترکیبي اجزاو څخه یو بل جز، یو بله برخه دولتي سکتور هم دې موډل ته را اډ شوی دی. اوس ګورو چې د دولتي سکتور د دې دواړو نورو برخو سره څه اړیکه ده. کورنۍ دولت ته ټکس ورکوي. کورنۍ چې کوم عاید لاسته راوړي د هغې یو برخه دولت ته د ټکس په توګه تادیه کوي. په مقابل کې دولت هم کورنیو ته ځینې تادیات لري. د بیلګې په ډول د بېروزګارۍ اړوند ځینې تادیات یا ځینې بلا عوضه مرستې چې موږ ورته ټرانسفرز وایو، ګورنمنټ ټرانسفرز، ساده ټرانسفرز به ورته ووایو. دولتي سکتور همدارنګه د کاروبارونو یا د خصوصي سکتور سره هم په اړیکه کې دی. د هغې نه ټکس یا مالیې وصولوي او په مقابل کې دولت هغوی ته د توکو او خدماتو په مقابل کې تادیات هم کوي. دولت هم د خصوصي سکتور څخه ځینې توکي او خدمات رانیسي. نو په دې ډول باندې دولت د خصوصي سکتور سره هم په تماس کې دی. مخکې مو ویل دوی دغه دوه برخې خو مخکې نه هم یو د بل سره په اړیکه کې وي. په تېره برخه کې د دغه لیکچر په تېر بحث کې موږ په دې باندې خبرې وکړې. کورنۍ د توکو په مقابل کې خصوصي سکتور یا کاروبارونو ته تادیات کوي او خصوصي سکتور بیا د تولید د عواملو په مقابل کې کورنیو ته تادیات کوي. دلته په دغسې یو
اقتصادي جریان کې به د توازن نقطه کومه وي. چون دلته دولت هم راګډ شوی دی، نو دلته د توازن د نقطې اړوند هم بحث ته ضرورت دی چې باید مونږ پرې پوه شو چې متوازنه نقطه به کومه نقطه یې په دغسې یو اقتصادي جریان کې. دولت راګډ شو نو اګریګیټ ایکسپنډیچر یا ټولیز لګښتونه هم ځان ته بل شکل اختیاروي. د دې لپاره به مونږ هغه پخوانۍ رابطه یو ځل بیا په یو بلې بڼه لیکو، یعنې اګریګیټ ایکسپنډیچر دا مساوي دی د کنزمپشن پلس انویسټمنټ پلس ګورنمنټ. په دغه جریان کې اوس دولت هم شامل شو، نو ځکه خو مونږ دا رابطه په دغه شکل باندې لیکو. اګریګیټ ایکسپنډیچر باید د متوازن جریان دپاره بیا باید د وای یا د آوټپوټ سره مساوي شي. نو ای مساوي وای. وای باندې به بحث کوو. وای عاید شو یا انکم شو. عاید دلته چې دولت راګډ شو نو د عاید رابطه مخکینی یوازې کنزمپشن مصرف او سیوینګ و، دلته چې دولت پکې داخل شو نو د یو چا عاید یا مصرفیږي یا پسنداز کیږي او هم په ټکس کې ورکول کیږي. یعنی په درې لارو باندې د یو چا عاید لګول کیږي. یو برخه به مصرفیږي، یو برخه یې پسنداز کیږي، یو برخه به د ټکس یا د مالیاتو په توګه دولت ته تادیه کیږي. اوس وایو چې ای یا سی جمع آی جمع جے مساوي وای سی جمع ایس جمع ټي. سی د سی سره ختم، آی جمع جے یا انویسټمنټ پلس ګورنمنټ ایکسپنډیچر دا باید مساوي شي د ایس جمع ټي سره. رابطې ته که وګورو، آی باید د ایس سره مساوي، جی باید د ټي سره. یعنی کوم پیسې چې پسنداز کېږي هغه باید د پانګونې د لارې بیرته جریان ته راشي، او دولت چې کومې پیسې په ټکس کې اخلي هغه باید د دولت لګښتونو ته چې د اګریګیټ ایکسپنډیچر یو ترکیبي جز دی دولت، هغه باید بیرته د دولت لګښت ته انتقال شي. که چېرته نه انتقالېږي دا په دې معنا چې د اقتصادي جریان څخه تویېدنه یا لیکیج شتون لري او اقتصادي جریان په متوازن حالت او یا په فل ظرفیت سره په بشپړ ظرفیت سره فعالیت نه کوي او د منابعو فل امپلایمنټ یا بشپړ استخدام نشته دی. که چېرته اوس درازو د دولت رول ته په دې رابطه کې آی جمع جې مساوي ایس جمع ټي. که چېرته انویسټمنټ له پسنداز نه کمی، انویسټمنټ چې له پسنداز نه کمی، دولت کولی شي د اضافه لګښت له لارې هغه جبران کړي. یعنې د بېلګې په ډول وګړي چې څومره پسنداز کوي هغه هومره پانګونه بیرته نه کېږي. نو دغه مهال که چېرته اقتصاد له ستونزو سره مخامخ کېږي، دولت باید صحنې ته راودانګي او د خپلو لګښتونو د ډېروالي له لارې په اقتصادي جریان دغه تویېدنه او د اقتصادي جریان د بشپړ ظرفیت څخه دغه کموالی باید دولت د خپلو لګښتونو د ډېرښت له لارې جبران کړي. نو دولت کولی شي د پانګونې کمښت د خپلو لګښتونو له لارې جبران کړي. د دولت د لګښتونو زیاتوالی هغه څه دي چې کینز یې وړاندیز کړی، او د کینز د نظریې ټول اقتصاد پوهان په دې اند دي چې د بحران پر مهال باید دولت مداخله وکړي او د خپلو لګښتونو له لارې خپل لګښتونه تر هغه بریده زیات کړي چې تر څو دغه رابطه صدق وکړي. دا د غالبا 1909 د اقتصادي بحران نه وروسته چې چېرته چې کلاسیک و اقتصاد پوهان ویل چې اقتصادي جریان باید خپل حالت ته پرېښودل شي، دا په خپله د اکولیبریم یا د توازن نقطې ته رسېږي، ولې هغسې ونه شو. اقتصادي جریان به اقتصادي حالت ورځ په ورځ
ختمېدو وروسته بیا چې کله کینز راغی نو هغه بیا دا نظریه ورکړه چې نه په داسې حالاتو کې هېڅکله اقتصادي جریان بیرته د توازن حالت ته نه راګرځي تر څو چې دولت مداخله ونه کړي او دولت خپل لګښتونه لوړ نه کړي. په پای کې د اقتصادي جریان په څلورم برخې یا فارن ټریډ یا هغه تادیات چې یو اقتصادي جریان یا یو هیواد خارج ته کوي او یا د خارج څخه یې ترلاسه کوي دا ساده ده. دلته باید اکسپورټ یا صادرات باید د وارداتو سره مساوي شي. اکسپورټ مساوي امپورټ. کله چې دا رابطه تحقق کوي نو دا په دې معنا ده چې اقتصادي جریان په متوازن حالت کې دی. دا به بیا وروسته ممکن د که چېرته موږ بحث کوو د خارجي تجارت د پالیسۍ په برخه کې به په دې باندې بحث کوو او د تادیاتو بیلانس هم همداسې یو مفهوم لري چې باید اکسپورټ د امپورټ سره مساوي. د اکسپورټ زیاتوالی په امپورټ باندې خپل مزیتونه او ګټورتوبونه لري چې ممکن موږ د دې اړوند په هماغه برخه کې چې کله موږ هلته رسیږو په دې اړوند باندې بحث به ولرو. بالاخره په شریکه سره دغه څلورګوني ترکیبي اجزا د یو اقتصادي جریان ټولیزه تقاضا جوړوي. یعنی اګریګیټ ایکسپنډیچر به مساوي د کنزمپشن پلس انویسټمنټ پلس ګورنمنټ expenditure and plus export minus import. د صادراتو واردات ځکه منفي کیږي چې په جی ډي پی کې یا په ګراس ډومېسټک پروډکټ کې هم یوازې هغه ارزښتونه هغه اقتصادي ارزښتونه جمع کیږي چې د یو هیواد دننه تولید شوي د هیواد د پولو دننه تولید شوي. ځکه خو یوازې دا نت ایکسپورټ دی. یعنی کله چې د صادراتو نه واردات تفریق کیږي کمیږي موږ ته نت یا خالص صادرات لاسته راځي. امپورټ یا واردات هغه څه دي چې هغه د هیواد د پولو نه بیرون تولید شوي ځکه هغه په دې رابطه کې نه حسابېږي او له صادراتو نه تفریق کیږي کمیږي تر څو خالص صادرات لاسته راشي. کله چې جی ډي پی د ایکسپنډیچر یا د لګښتونو له طریقه محاسبه کیږي هغه هم د همدغه رابطې له لارې محاسبه کیږي. نو موږ دلته د اګریګیټ ایکسپنډیچر په ځای جی ډي پی هم لیکلی شو. یعنی جی ډي پی مساوي کیږي د دغه ترکیبي اجزاو سره چې څلورګوني ترکیبي اجزا دي د یو اقتصادي جریان. اوس موضوع زموږ د اقتصادي پالیسي جوړولو ده. دغه ټول اقتصادي پالیسي جوړول په دغه رابطې باندې راڅرخي. د همدغه متحولینو کې د لازم او اړین بدلون د راوستلو له لارې دولتونه او د پالیسي جوړولو چارواکي یو اقتصادي حالت ته ځواب وایي. که هغه اقتصادي حالت مطلوب وي او که نامطلوب وي. که اقتصادي حالت چېرته نامطلوب وي نو د پالیسي جوړولو چارواکي په یو له دغه ترکیبي اجزاو کې بدلون راوړي کوم چې کولی شي اقتصادي حالت بیرته نارمل حالت ته نارمل او مطلوب حالت ته راوګرځوي. موږ به په راتلونکو درسونو کې په راتلونکو لیکچرونو کې هم په همدغه اجزاو خبرې کوو. په دوی کې د کموالي او زیاتوالي څخه به بحث کوو او دا چې دغه کموالی او زیاتوالی یا بدلون اقتصادي مسیر کوم لوري ته بیایي هغه به په تفصیل سره بحث کوو او د ډېرې برخې به د ګراف او د موډلونو له لارې هم تاسو ته ښایو. هیله ده چې تر پایه را سره مله واوسئ.